د بیا د ژوند د جوړولو امیدونه پیدا شوي دي. خو دنیا ژوند داسې دی چې خامخا د ابتلا او د ازمایښتونو د امتحانونو سره تړلی دی. سړی آرام نشي پاتې کېدلی. د مسلمانانو په دردونو او غمونو باندې خامخا غمجن کېږي. په اوس وخت کې چې د 40 کالونه راوروسته افغانستان خدای پاک خپلواک آزاد یو اسلامي نظام ورکو، او د موږ تاسو مهاجر ورونه چې کوم دي 40 کاله یې د کوربه هیواد د موږ تاسو ګاونډي هیواد چې کوم دی پاکستان کې د کوربه‌توب ښې شپې ورکړې. داسې انقلابونه چې زموږ د سرپناه ځای نه و، د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې، د خپلمنځي مشکلاتو په وخت کې، بیا به د 20 کلنۍ د جهاد په دور کې کوربه‌توب یې وکړو، او حتما به هغه د محکومیت او د کمزورتیا وختونه به هم پکې راغلي وي. خو موږ یې هغه احساناتو ښېګړې د پاکستان د ملت په خپل ځای په خپل وخت منو. خو دا اوسنۍ پرېکړه چې کومه ده په داسې معنا باندې چې د 40 کالو د خدمتونو راوروسته د ښېګړې نه راوروسته په داسې طریقه باندې په داسې غیر مناسبه طرز باندې چې دوی کومه پرېکړه او فیصله وکړله او د ټولو نړیوالو نرمونو او اسلامي اصولو خلاف داسې دردمنده د غم او د تکلیف نه ډک حالات چې د خلک ګوري برداشت کولی نه شي. هغه 40 کالو ښېګړه چې کومه ده هغه سړي د ذهن نه ټوله وځي، بلکې د موږ د دی د خلاصون نشته. مشترکات هم داسې دي چې سره یو تر بله تړلي دي، او په دې کې موږ دپاره مناسب ځکه نه ده چې زموږ تاسو مشرتابه چې کوم دی جناب علي قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله او په کامله معنا باندې د مهاجرینو د خدماتو لپاره یو د جناب رئیس الوزرا په مشرۍ مجلسونه وکړو، بیا د رئیس الوزرا اداري مرستیال په مشرۍ کې عالی کمیسیون تشکیل کړ، 12 کمیټې خدمات لپاره ورته تشکیل کړې. د مهاجرینو په انتقال کې د موضوع په دې یادوم چې اوسنی مشکل دا شوی دی چې خلکو ته هیڅ د پرمختګ کارونه، د خوشحالۍ کارونه ای سړي شوق نه پرې راځي. چې د مسلمانانو حالات ګوري، د مهاجرینو حالات ګوري، سړی ډېر غمجن کوي، خفه کوي. په دې باندې موږ داسې نه یو چې زموږ رایګیري، زموږ فکر او نظر په دې جوړوي چې موږ په لوی لاس د خلک سره دښمنۍ وکړو. نه، موږ داسې وایو چې هر ځای کې مشکلات وي، خو د مشکلاتو لپاره یو حل وي. موږ ابتدایي مرحله ده د اسلامي امارت، په داسې حالاتو کې چې زموږ تشکیلات په کامله معنا باندې سر ته نه دي رسېدلي. وزارت داخله تشکیلات چې کوم دي دا ساکل 3 کال دی چې زموږ د پولیس ثبت چې کوم دی او د تشکیلاتو دغه سر ته نه دی رسېدلی، د دفاع وزارت نه دی رسېدلی، استخباراتو نه دی، نور تشکیلات یې موږ دغسې په کار روان دي. په داسې حالاتو کې دننه بیا هم اسلامي امارت الحمدلله په کامل حاکمیت باندې په خپله واکمني باندې دننه چې په دوحه او قطر کې ژمنه وکړه. ژمنه داسې نه ده چې ټولو دنیا سره موږ په یوه معنا جنګ وو. هغه نړیوالو قوتو په سر کې چې امریکا یې وه، ورسره متحدین یې وي، د دې سره چې کومه ژمنه مو کړې ده، کومه توافقنامه مې کړې ده، خو بیا د هغه تر څنګ دنیا ته امارت یو اطمینان ورکړی چې زما خبره به تاسو لپاره تهدید نه وي، موږ به د خپل حالات کنټرولوي. الحمدلله په 2 کالو کې ډېرې لاسته راوړنې لري اسلامي امارت چې د مخدره موادو کښت په مقابل کې د دنیا نه هیڅ امتیاز یې ونه غوښت، او الحمدلله چې اوله درجه و په مخدره مواد د افغانستان د نور د دنیا دپاره ټول خطر ګرځېدل، او نن 0 درجې ته راغی، او نور تهدیدات چې څومره موجود وي هغه یې کنټرول کړل. دلته د پاکستان حکومت ته چې کومه ګیله ولاړه ده، کوم مشکل ورته جوړ دی، موږ داسې وایو چې هر څوک په خپل ګریوان کې وګوري. مشکلات داسې نه دي چې د موږ نه ور جوړ دي.
مشکلات چې دي هر څوک چې د خپل مشکل په خپل حل نه کړي دا په بل نه حل کېږي. موږ سره همدردي او همکاري دغه ده چې اسلامي امارت د فتوحاتو په کال باندې د فتح په کال باندې څومره اقدامات چې د دې لپاره کړي چې زموږ خاوره چا لپاره تهدید ونه ګرځي. هغه اقدامات هیڅ احترام چې ونه ساتو. د هغه په مقابل کې چې دوی وسو داسې غیر مناسبه فیصله د افغانانو په حق کې وکوله. د افغانانو سره دا موږ منو چې ډېر لوی ښېګړې موږ سره شوي دي. موږ په د خپل وطن کې کیدای شي دومره تحمل او برداشت نه لرو چې په دومره لوړه موده کې موږ د خلکو ته دومره پالنه وکړو، دومره خدمت یې وکړو، صحیح د امکانات به وي، وسایل او وسایط به وي او هر څه افغانانو کړي وي. خو بیا هم خپله خاوره خپله وي، بله خاوره بله وي. خو موږ دا وایو چې موږ سره که ښېګړې وکړه د هغې ښېګړې د ورکولو دا کومه اوسو فیصله چې کومه ده دغه د ټولو افغانانو په زړه باندې په دماغ باندې ډېره درنه تمامه شوې ده. په دې کې الحمدلله رئیس الوزرا صاحب پرون ښه بیان ورکړو، امیرالمؤمنین صاحب حفظ الله خپله ښه بیان ورکړو، مشران چې څومره ټول په خدماتو لګیا دي. بیا هم موږ د دې لپاره چې د تجدید نظر په د خپلو پرېکړو باندې وکړي، هر مسلې لپاره یو حل چې وي هغه د تفاهم له لارې نه کېږي. خدای تعالی دې وکړي چې زموږ تاسو وطن نور په بیا رغونه باندې